کله چې ته وار له مخه دا منې چې ته انسان یې انسان نه تېروتنه کېږي نو په دې کې څه خبره ده خپل ځان باندې باور هم له لاسه ورکړئ بې جرأته به هم سئ او د شرم کې به خپل ځان حتی وبایلئ تاسې وړاندې سئ که د اجازې غوښتلو مسله وي هغه هم وغواړئ سلامونه جوړ په خیر هیله ده ښه وئ په خیر وئ په یوې بلې ویډیو کې تاسو ټولو درنو ملګرو ته ښه راغلاست وایم خدای مو خوښ او خوشحاله لره نن په یوې داسې موضوع خبرې کوم چې ما وار له مخه په دې اړه یوه ویډیو ثبت کړې هم ده کوم چې هغه ملګرو ډېرو لیدلې وله او هر وخت به یې پوښتنه کوله چې که په هغې موضوع مونږ په ډیټیلز باندې خبرې وکړو یا په تشریحي او تفصیلي ډول په خبرې وکړو تر څو دوی سره لا ښه کومک وکړی شي موضوع جرأت ده دوی وایي موږ څنګه کولی شو چې په جرأت خبرې وکړو ځینو دوستانو راته لیکلي وو چې دوی په مجالسو کې خبرې نشي کولی ځینو حتی ویلي وو چې په خپلو کورنیو کې د خپل زړه غږ نشي شریکولی او ځینو دا هم ویلي وو چې دوی به څنګه وکولی شي چې د خبرو له لارې د جرأت له لارې په خپل ځان کې بدلون راولي او د خپل ځان کې د بدلون له امله دوی د بریاوو لوړو پوړیو ته ورسیږي نو ما هم اړینه وبولله چې زه په یوې داسې موضوع چې خلکو ته ډیره مهمه ده او خلکو یې په اړه غوښتنه کړې په تفصیل وغږېږم دا چې موږ څنګه کولی شو په جرأت خبرې وکړو تر ټولو مهمه زما تجربه دا ده چې موږ باید په خپل ځان باندې باور ولرو په خپل ځان باندې باور لرل یا سلف کانفیډنټ چې ورته وایي دا له څو اړخه مهمه ده یو دا چې موږ ته تمرکز را په برخه کوي دویم دا چې موږ په ټولنه کې ښه ایسوي ښه مو ښکاره کوي زموږ کرکټر داسې راڅرګندوي چې ګواکې موږ په خپل نفس اعتماد لرو او له همدې امله زموږ به خبرې هم په خپل ځای زموږ به کړنې هم په خپل ځای په مناسب موقع کې به وي او له موږ به هیڅ کلام تېروتنه نه کېږي په خپل ځان د باور لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې موږ خپل ځان ته ارزښت ورکړو او په خپل ځان دا ومنو چې زه چې کومې خبرې لرم په خپل روزمره ژوند کې زه چې له چا سره اړیکې لرم کومې کړنې چې ترسره کوم دا له لوړ ارزښت برخمنې دي او زه باید په دې اطمینان ولرم کله چې زه خپلې کړنې احساسات خبرې او اړیکې ارزښتمنې ونه بولم نو نور هم ارزښتمن نه بولي او له همدې امله موږ خپل ځاني باور له منځه ځي په خپل ځان مو اعتماد کمیږي او له همدې امله بیا موږ بې جرأته هم کیږو موږ شرمیږو موږ کوشش بیا کوو چې تېروتنې رانه وسي د دې پر ځای چې موږ سم وغږیږو ښې اړیکې وپالو په خپل او نفس او ځان باندې باور او اعتماد ولرو نو هغه به بیا ټوله ورځ په دې تشویش کوو چې زه والا کم یم زما خبرې سمې نه دي زده زه مهارتونه کم یاد لرم زه دومره پیسې نه لرم نو په خپل ځان کې به ورک سو او له همدې امله به خپل باور هم زموږ په خپل ځان باندې کمیږي او بالاخره به یو ورځ له منځه لاړ شي موږ بیا یو رواني اختلال ته ځو په ځان د باور لرلو لپاره بله مهم مسله دا ده چې هیڅ کله باید ځان کم ونه ګڼو نه باید ځان ډیر لوړ وګڼل سي چې خپل ځان را څخه ورک سي یا خدای مکم مغرور وګڼل سو یا غرور را څخه وسی بلکې کم هم باید ونه ګڼو سچ یو په همدې باید شکر وباسو که کومې ستونزې لرو د هغو ستونزو د حل لپاره لاس پکار سو او کوم ښه مهارتونه چې لرو په هغه باید په خپل ځان وویاړو او شکر وباسو چې الحمدلله څومره له ښو خبرو برخمن یم څومره له ښه کرکټر او ښه شخصیت برخمن یم نو کله مو چې ځان کم نه ګاڼه ځان ته په یو ارزښت قایل وي نو ستاسو خبرې به ښې سي ستاسو لهجه به ښه سي او ستاسو به په فکر کې چې تاسو سره څه تجربې دي نظریات لرئ کتنې لرئ یا مطالعات لرئ دا به په ښه ډول وکولی سئ چې له خلکو سره شریک کړئ که په کور کې وي په بیرون په چاپیریال کې وي په دفتر کې وي یا هم په نورو کاروبار ځایونو کې او حتی په پوهنتون او ښوونځیو او په نورو ځایونو اکاډمیکو محلونو کې تاسې به ډېرې اسانۍ سره کولی سئ چې په جرأتمندانه توګه خبرې ولري او خپل نظریات احساسات کړنې او اندېښنې حتی په ښه ډول شریکې کړای شئ دویم د جرأت لپاره تاسې له مخکې چمتوالی ونیسئ کومې کړنې غواړئ چې خلکو سره شریکې کړئ یا یې غواړئ ترسره یې کړئ خپل احساسات غواړئ خلکو ته ورسوئ خبرې کوئ په اړه یې غږیږئ یا یو موضوع چې بحث پې کېږي هلته ستاسې شتون ډېر مهمه ده نو تاسې وار له مخه هلته چې ځئ مخکې له مخکې امادګي ولرئ
تمرین وکړئ له وړو مسایلو شروع وکړئ په کور کې نظریاتو نه پیل وکړئ چې شریکوي روزمره توګه دغه راز په دفتر کې په پوهنتون کې په ښوونځیو کې د انډیوالانو ترمنځ په نورو ټولنیزو او خیریه ناستو او غونډو کې تاسو خپل احساسات شریک کړئ کله چې تاسو په خپل احساساتو باندې وشرمېدئ نو تاسو غلطیږئ تاسو تیروځئ تاسو به خپل ځان باندې باور هم له لاسه ورکړئ بې جرأته به هم سئ او د شرم کې به خپل ځان حتی وبایلئ نو له همدې امله تاسو له دې اوس نه پیل وکړئ چې د خبرو کولو مهارت تجربه کړئ تمرین وکړئ ځان ته په آینه کې له آینې سره ودرېږئ یو څه زده کړئ خپل ځان ته تکرار کړئ دوستان کېنوئ نږدې انډیوالان کېنوئ ځینې ټوکې وکړئ دغه راز په مجلس کې کله چې ستاسو شتون مهم وو او هلته ستاسو اړتیا احساسېده بې له دې چې تاسو ته څوک ووایي څوک بلنه درکړي په پوره جرأت تاسو وړاندې سئ که د اجازې غوښتلو مسله وي هغه مو غواړئ په دې کې څه خبره ده تاسو انسانان یاست له هیچا کم نه یاست نو ځکه تاسو کولای شئ چې خبرې وکړئ ځکه تاسو کولای شئ چې خدای ښه ذهنیت درکړی مطالعه لرئ تجربه لرئ دا ټول ولې تاسو له خپل ځان سره اغېږئ له خپل ځان سره یې همداسې مروړئ او بالاخره ستاسو دماغ دغه مسایل پوهه تجربې او احساسات خوري نو له دې امله تاسو له خپل ځان سره تمرین کولو پیل وکړئ په یو څو ملګرو ترمنځ په کورنۍ کې په یوه لویه مجمع کې او حتی بالاخره به په لویو غونډو کې تاسو ته د دې موقع درکول کیږي چې تاسو په یوې خاصې موضوع په اړه خبرې اترې ولرئ د جرأت مندانه خبرو لپاره یوه خبره دا هم ده چې تاسو ډېرې واضح خبرې کوئ بې ځایه خبرې مه لرئ څرګند وغږېږئ هدفي مه غږېږئ چې خلک نور اړخونه ترې واخلي کله چې تاسو په یوه مسئله غږېږئ روڼ او شفاف او په داسې یوه لهجه وغږېږئ چې ستاسو په خبرو ټول پوه شي نو هېڅکله به هم تاسو خدای مکه د شرم احساس ونه کړئ خو که غوښتل مو څه پټ کړئ که غوښتل مو چاته تانه ورکړئ که غوښتل مو څوک تیر باسئ نو تاسو به شرمېږئ تاسو نه شئ کولی خپل جرأتمندانه شکل نورو ته وښیئ نو په دې خاطر تاسو هیڅ وخت هڅه مه کوئ چې د یو چا په وړاندې له چاپلوسۍ کار واخلئ یا د چاپلوسۍ له الفاظو استفاده وکړئ یا هم ډېرې لویې مقدمې پیل کړئ خلاص لنډ وغږېږئ سلام جوړ په خیر موضوع دا ده په دې اړه زه غواړم دا خبرې شریکې کړم پرته له کوم تشویش پرته له کوم اندېښنې پرته له دې چې ته خلکو ته یو ډول ابهام د خلکو په ذهنونو کې ایجاد کړې ډېر واضحه توګه مسئله شریکېږي بحث راځي مجلس دایریږي تاسو ته موقع درکول کېږي یا مو نوبت را رسیږي په واضح ووایاست چې زه فلانکی په دې اړه غواړم دغه تجربه شریکه کړم پرته له دې چې ته مشر ته یا کشر ته یا ایکس وای زیډ ته په چاپلوسمندانه شکل وګورې یا هغه الفاظ راونغاړې چې ګواکې هغوی خوښ وساتي او په خپلو نظریاتو کې په خپلو نظرونو او خبرو کې هغوی ته داسې القاب وکاروئ چې ته نورو چاته کم وګڼل سي نور چاته چاپلوس ښکاره سي له دې اجتناب وکړه له دې ځان وژغوره ډېر واضح کره څرګند او پر مسئله خبرې پکار دي که احساساتو مسله وي که د ټوکو مسله وي که یو در سپارل شوی مسؤلیت وي په لنډو الفاظو هغه خپلې کړنې راواخله یو چاته یې کېږده پرېږده چې هغوی په قضاوت وکړي هو هغه وخت چې کله بیا د قناعت او د استدلال او د منطق خبره وه بیا کولی سي چې ته له مختلفو مهارتونو استفاده وکړې یعنې کلا په یو داسې لهجه او لهن پیل وکړه چې هغوی ستاسې خبرې درک کړي او دوی پوه سي چې په دې کې ستاسې احساسات شامل نه دي بلکې دغه الفاظ چې تاسې انتقالوئ دا معلومات دي دا استدلال دی او دا د یو چا د یو موضوع د حل لپاره ده یا په یو مسئله د معلوماتو شریکولو لپاره ده که خدای مکه کله ډېرې اوږدې مقدمې پیل کوئ تاسې په مقدمه کې خلک پرېږدي له پامه مغورځوي سپک اتا ورته ښکارئ نو ولې ځان ته یو ډول ستونزه ایجادوئ وار له مخه چې تاسې په مسئله خبرې کوئ یا په اصطلاح غواړئ چې یو څه شریک کړئ نو د جرأت لرلو لپاره تر ټولو ښه طریقه دا ده چې ډېر خلاص مستقیم او پر مسئله خبرې وکړئ بدون له کومې اوږدې مقدمې لنډ مقدمه لنډه سریزه لنډه پر موضوع فوکس او اخره وروستۍ خبره او حل لاره شریکه کول پکار دي د ځان د اطمینان لپاره او د جرأت ښودلو لپاره تاسو سترګې په سترګې شئ دا اوس چې زه تاسو سره ګورم خو زه تاسو ته خبرې کوم ځکه تاسو سره ګورم ولې زه دې خواته نه ګورم ولې زه دې خواته نه ګورم په دې خاطر زه تاسو ته ګورم چې زه تاسو سره خبرې کوم نو هر چیرته چې تاسو په سټیج خبرې کوئ په مجلس کې خبرې کوئ یا یو خاص مخاطب یو کس لرئ سترګې په سترګې شئ
ورته واضح وغږیږئ د سترګو لارې هم بعضې پیغامونه انتقالیږي په کوم پیغامونه چې موږ په ژبه نسو راوړلی کوم پیغامونه چې موږ د باډي لانګویج یا د بدن ژبې په توګه نسو انتقالولی دا موږ په آی کنټکټ باندې انتقالوو دا په دې سره محبت هم ایجادیږي دې سره مهرباني هم ایجادیږي او دې سره خپل زړهسوی هم ایجادیږي او دې سره موږ باجرأته ښودل کیږو که خدای مکه تاسې یا زه یا نور دوستان داسې خبرې کوو چې مخاطب مو یو څوک وي یا ولاړ په دریځ یو او مونږ خپل کتابچې ته ګورو مونږ یو بل چیرته ذهنیت مصرفو مونږ یو بل چیرته سترګې مصرفو خلک له موږ مخ اړوي خلک زموږ خبرو ته پام نه کوي خلک مونږ اګنوروي او بالاخره زموږ مسایل ته غوږ نه نیسي او کله چې پوه شو چې ذهنیتونه وپاشل سول د خلکو دید کم سو موږ ته توجه کمه شوه موږ باید بې جرأته کیږو موږ په خپل ځان کې وهل کیږو او دا زموږ په ناکامۍ لامل ګرځي بیا د غرض د جرأت ښودلو لپاره یا د باجرأته کېدو لپاره یا د داسې یو څه لپاره چې موږ غواړو په جرأت خبرې وکړو باډي لانګویج چې ما یې په اړه خبرې وکړې د بدن ژبه هم ډیره مهمه ده بعضې پیغامونه موږ په لاسونو سره انتقالوو بعضې په سترګو انتقالوو بعضې په ډیر فشار موږ خپل هغه د خپل ساوند د خپل غږ زیرو بام رسولی شو نو د بدن ژبه ډیره مهمه ده ناستېدل ډیر مهم دي درېدل مهم دي داسې نیغ باید ودرېږو د خبرو پر مهال یا هم که چېرته ناست یو په یو داسې سلیقه په یو داسې ډول کینو چې زموږ جرأت او زموږ اعتماد خلکو ته وښودل شي خدای مکه که موږ پښې غځوو یا په ولاړه احیانا چېرته خبرې کوو پښې ډېرې ښوروو لاسونه ډېر ښوروو خلک زموږ هغه افعالو ته متوجه کېږي اصلي سبجیکټ اصلي موضوع او په کوم موضوع په کوم پیغام چې موږ خبرې کوو هغه پاتې کېږي موږ که چېرته د خپلو خبرو پر مهال خپل د لاسونو حرکتونو ته د اوږو درېدو ته خپل ځان توجه ته د خلکو ته د توجه لپاره موږ څومره متوجه یو هغومره خلک هم موږ ته متوجه کېږي او هغومره خلک موږ ته زړه په دې ډول راکوي چې ګواکې زه په خپل ځان باور لرم زه چې کوم څه شریکوم په دې باور لرم او خلکو ته په دې ډول احترام لرم ځکه دغه د آی کنټکټ په منځ کې ما دا خبره وکړه چې په دې موږ خلکو ته یو الهام انتقالوو یو مهرباني انتقالوو او یو درناوی ورته انتقالوو نو ځکه د خبرو پر مهال او که غواړو چې باجرأته خبرې وکړو زموږ د بدن ژبه باید ډیره مهمه وي او په دې باید کار وکړو د جرأت لپاره بله مسله دا ده چې موږ اکثره وخت دې ته منتظر یو چې موږ ته په بڼه یو څوک سر وښوروي زموږ مسایل خلک راته تایید کړي زه چې څه وایم کوم نظریات اندېښنې او احساسات او کړنې شریکوم زه فکر کوم چې دا باید خلکو ته ښې وایسېږي د هغوی ریاکشن ته منتظر یم که هغوی راته مثبت ریاکشن راکړي زه نورم انرژي اخلم قوي کېږم باجرأته کېږم اعتماد مې پر ځان ډېرېږي اما داسې نه ده موږ باید د نه وېرېدلو مهارت خپل کړو حتمي نه ده چې زما نظریات همدا اوس چې په دغه مسئله خبرې کوم زه وار له مخه ما دا ځان سره منلې چې دا مهمه نه ده زما دا مسایل د ټول خلک را سره تایید کړي یا دی وایي چې زه ډېر ښې خبرې لرم یا دی وایي چې زه ډېر معلومات په ویډیوګانو کې خلکو ته انتقالوم دا ما لپاره مهمه نه ده اما زما لپاره باید مهمه دا وي او د جرأتمندانه کس لپاره مهمه باید دا وي دوی چې څه وایي په دې اعتماد لري باور لري غواړي کار یې پرې کړی تمرین یې کړی معلومات یې راټول کړي زه دې ته توقع د منتظر نه یم او توقع نه لرم چې ما ته زما د دغو خبرو یا ویډیو یو څوک تایید راکړي او زه به انرژي واخلم بلکې د باجرأته خبرو کولو لپاره همیشه باید موږ انرژي ولرو همیشه باید په دې اعتماد ولرو چې موږ چې څه وایو دا ډېر ښه وایو او ښه غږیږو ځکه موږ پې کار کړی تجربه یې لرو معلومات یې لرو که احیانا دې ته منتظر شو چې موږ ته یو څوک چایچکه ووهي موږ خبرې څوک را تایید کړي نو دا بیا موږ بې جرأته عادت کوي بیا موږ همیشه به بیا دې ته موږ منتظر یو چې یو څوک موږ ته سر د هو په بڼه وخوري موږ به بیا مخته ځو که نه موږ به وروسته پاتې کېږو موږ به بې جرأته کېږو او موږ به له ستونزو سره مخامخ یو او وروستۍ خبره د جرأتمندانه خبرو لپاره یا که غواړو چې په جرأت خبرې وکړو هغه بیا هم تمرین دی د دې بحث یا د دې ویډیو په منځ کې ما اشاره وکړه چې تمرین لومړنی پیل دی لومړنی اقدام دی د جرأتمندانه خبرو کولو لپاره یا پر جرأت د اوسېدو لپاره نو تمرین له څو اړخونو پیلېږي
احیانا دا ویډیو ګوري او ته د ښوونځي زده کوونکی ته له خپل ټولګي پیل کړه کوم کورس کې زده کړې کوي له همغه ځایه پیل کړه پوهنتون کې له همغه ځایه پیل کړه په کوم دفتر کې په خپل شعبه کې دا مسایل پیل کړه په جلسه کې وغږیږه په فامیل کې وغږیږه په ټولنیزو ناستو کې وغږیږه په چکرونو کې خبرې وکړئ تجربې ووایئ ټوکې وکړئ ځان ته صلاحیت ورکړئ د خبرو دا مهارت داسې نه کېږي چې یو څوک له اول نه د خبرو مهارت لري یو څوک له اول نه با جرأت دی دا نه ده داسې چاپیریال صحیح ده چې تاثیر کوي اما خپل جرأت کول پرېږده چې تاسو په یو مسله کې تیر وځئ نو دې کې څه خبره ده انسان له تېروتنې سره پیدا دی انسان له اشتباهاتو سره مخ دی کله چې ته دا ومنې چې ته تیر وځې نو پاتې سوسو نو تا نه ولې جرأت بیا له منځه ځي کله چې ته وار له مخه دا منې چې ته انسان یې انسان نه تېروتنه کېږي نو په دې کې څه خبره ده یعنی ځان سره دا ومنه هیڅوک کار او پوره نه دی اما کله چې ته همداسې سټپ بای سټپ ځې قدم په قدم ځې خبرو مهارت تمرین کوې یوه ورځ به ښه سې نن که ستونزه لرې سبا ته ښه کېږي که سبا ته هم احیانا کومه ستونزه پاتې سي بله ورځ ښه کېږي او همدغسې د مرور د وخت په تېرېدو سره ته یو ښه با کنفیډنټ یو څوک اوسېدلی سي ته به یو داسې څوک واوسېدلی سي چې په ډېر عام محضر کې به ډېرې ښې خبرې وکولی سي او خلک به د خبرو د ویناو لپاره بیا بلنې درکوي او د خپلو ستونزو د حل لپاره به بیا مشورې درڅخه غواړي تر بیا ښه وخت